سلامونه ملګرو، هسې خو موږ اورېدلي وو هغه د علامه اقبال شعر دی چې ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. او دا شعر موږ ته استادانو هم دا ویلي چې ګنې ایاز چې و نو د محمود ځکه خوښ و چې هغه ډېر هوښیار و، ډېر دانه و او ډېر یو بېلول دانه و، یعنې ښه ډېر هوښیار و، ذهین و. بله دا چې وفادار و. دا خبرې په ځینې د حکایتونو په ځینې کتابونو کې هم لیک وي، یعنې کوم چې موږ په ماشوموالي کې یا بینګ سټوډنټس چې کله موږ په سکولونو کالجونو کې وو نو د محمود او ایاز د رشتې وضاحتونه هم دغسې کېده. خو حقیقت کیدای شي لږ بدل وي او دې ته ښاغلي وقاص اسفزی یو څو ورځې وړاندې په پیښور ګروپ کې هغه یو پوسټ کړی و، شریک کړی و. د مختلفو ذریعو نه هغه ویریفایبل هم دی، یعنې تصدیق یې کیدای شي چې کنې حقیقت څه بل شان و. داسې ده چې محمود واقعي چې ایاز ساتلی و نو دا هوښیار و، دغه هوښیار په انورټډ کامو کې بند دی. محمود چې ایاز ساتلی و نو دی واقعي چې ډېر زیات وفادار و. دا وفادار هم په انورټډ کامو کې بند دی، قوسین چې ورته وایي. او داسې ویلی کېږي په تاریخ فرشته په جلد اول کې لیکلی شوي دي چې د ده یو بل وزیر و د عباس په نامه باندې، یعنې د محمود غزنوي یو بل وزیر و د عباس په نامه باندې، او هغه ځان ته یو ترک هلک ساتلی و، هغه هم ډېر هوښیار و. معنا دا چې دغه هوښیار په انورټډ کامو کې بند دی یا هغه هم ډېر دانا و. او ترکانو حوالې سره هسې ما ته رایاده شوه، ډېر وخت وړاندې څو کاله وړاندې ما په انټرنیټ کې چېرته په یو بلاګ یا مضمون کې کتلي وو چې ترکان هلکان واقعي ډېر هوښیار وو په هندوستان کې، د خپلې هوښیارتیا دپاره مشهور وو. دغه هوښیاران بیا په انورټډ کامه کې بند دي. او ایون د میر تقي میر باره کې ویلی کېږي چې هغه هم د ترکانو د ترک هلکانو د هوښیارتیا نه، د دانایۍ نه او د وفادارۍ نه ډېر متاثره و په هندوستان کې. نه صرف هغه بلکې نور هم خلک ترې متاثره و. ایون دغسې زه پښتو کې د حمید بابا په شعرونو کې هم داسې لږ ډېر جلک په نظر، لږ ډېر نه بلکې بعض ځایونو کې خو ډېر په وضاحت سره د ترکانو د هوښیارتیا ذکر، یعنې دغه اشاره کنایه موږ ته میلاویږي. هوښیارتیا په انورټډ کامه کې بنده ده. نو عباس هم ځان ته یو هلک ساتلی هوښیار، او دا یې د محمود غزنوي نه پټ کړی و، ځکه چې هغه ته پته وه چې محمود غزنوي چې هوښیار هلک ویني بیا هغه خامخا د ځان سره بااعتماده وزیر کوي، نږدې وزیر کوي. نو دا یې پټ ساتلی. ویلی شي په د وقاص اسفزی د وینا مطابق په تاریخ فرشته کې دا خبره موجود ده چې ورځې محمود غزنوي خبر شو چې عباس هم د ایاز په شانې ځان ته هوښیار ترک هلک ساتلی دی، نو هغه یې راوغوښته او وزارت نے یعنی سزا یې ورکړه، دا وخت مطابق د وزارت نه برطرف کو په دې جرم چې تا زما نه یو هوښیار کس چې دی نو هغه پناه کړی دی. ما ته د حکومت د ریاست د معاملاتو چلول دپاره د هوښیارانو، ذهین او دانا خلکو ضرورت دی. نو هغه هلک یې بیا خپله قبضه کې ته اخیستی دی. مطلب کوم هوښیار ترک چې ځان سره و عباس سره، هغه هم محمود غزنوي په خپله کابینه کې یا په مصاحبینو کې شامل کړی دی او دغسې عباس یو طرف ته کړی دی. د دې راوي، د دې قصې، د دې خبرې، د دې معلوماتو راوي وقاص اسفزی، تاریخ فرشته جلد اول. بهرحال د وخت راکولو یو جهان مننه. خو په تلو تلو کې دا خبره چې چرته چرته چې په دې ویلاګ کې تاسو د هوښیار، دانا یا زیرک یا وفادار ټکي اورېدلي وي نو دغه تاسو په نورو لفظونو یا بدلولی شي، یا ایټلیسټ زما د اړخه دغه په قوسینو یا انورټډ کاماس کې بند دي. د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه.